په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته بد خبر. اسلام آباد څه باندې 18 لکه غیر قانوني افغان کډوال هم باسو. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا ویلي چې څه باندې 18 لکه هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبر ورکړی چې د بیا اسناده کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه تر 15,041 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي دي. اسلام آباد یو ځل بیا ټینګار کړی چې څه باندې 18 لکه هغه افغانان به هم له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او یا استول کیږي چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی او ګڼ شمېر کډوال سرپناه نه لري. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم په دې ویډیو کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارئ.